د نن پنجشنبې ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې مسؤلینو ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې ویلي هڅه کوو چې ولسوالیو او لرو پرتو سیمو ته د پیژندپاڼو د ویش مرکزونه انتقال کړو. د قزاقستان پلازمینه استانه کې د افغانستان اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په هڅه جوړ شوی نندارتون نن رسما پرانیستل شو. صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان او قزاقستان د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور ترمنځ د دوه اړخیزو سوداګریزو غونډو په پایله کې د څه باندې 100 میلیونه ډالرو په ارزښت تړونونه هم لاسلیک شوي دي. د کندوز امام صاحب ولسوالۍ کې د تیرو کلونو په پرتله سږکال د هندواڼو او د خټکیو حاصلات زیات او د پلور بازار یې ښه شوی دی. ملي دفاع وزارت وایي په 314 مرکزي قول اردو کې 10 عرادي نظامی وسایط ترمیم شول. یاد وزارت زیاتوي 314 مرکزي قول اردو اړوند منصوبینو له فتح څخه وروسته تر اوسه له 4,000 څخه زیات بیلابیل نظامی وسایط ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو کړي دي. مولوي محمد داود ایوبي د کابل ګمرک د نوي رئیس په توګه وټاکل شو. نوموړی نن رسما د ګمرکونو د لوی رئیس مفتي عبدالمتین سعید له لوري د یاد ګمرک کارکوونکو ته ور وپېژندل شو. کابل ښاروالۍ وایي په 15مه ناحیه کې د غصب شویو زرغونو سیمو د بیرته راګرځولو په اړه اقدام وشو. د ریاست الوزرا د دفتر لوی رئیس ډاکټر مولا عبدالواسع د کابل، کاپیسا، پروان او پنجشیر ولایتونو له شیوخ او علماو کرامو سره د دوی د ستونزو د حل په موخه وکتل.